د کابل ولایت د اومې مالیاتي حوزې اړوند اصنافو او سهم کرایه مالیه ورکوونکو ته د عامه پوهاوي سیمینار وړاندې سو. دغه سیمینار د اومې مالیاتي حوزې په انګړ کې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي آمریت د مالیاتو کارپو د یادې مالیاتي حوزې کارکوونکو او د سهم کرایه او اصنافو مالیه ورکوونکو په ګډون د دلوي میاشتې په 20مه نیټه ترسره سو. د سیمینار پیل د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره وسو. د مالیاتو د عامه پوهاوي کارپو عبادالله درمان د یوه پریزنټیشن په ترڅ کې ګډونوالو ته د عوایدو لوی ریاست د پیژندنې سربیره د اصنافو د ثابتې مالیې، د مالیې د ورکړې پروسیجرونه، د مالیاتو سیستمونه او د مالیه ورکوونکو حقوق او مکلفیتونه په بشپړه توګه تشریح او له هغوی څخه د راټولې شوې مالیې د مصرف د ځایونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د یادې حوزې عمومي مدیر دا ډول سیمینارونه د مالیې د ورکړې پر پروسې د مالیه ورکوونکو د پوهاوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره اړین وبلل او د دې لپاره چې د مالیه ورکوونکو او مالیاتي مامورینو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي د دا ډول سیمینارونو د لا زیاتېدو غوښتونکی دی. د افغانستان د مالیاتو لارښود کتاب چې د عوایدو لوی ریاست له لوري چاپ شوی او پکې د افغانستان د مالیاتو نورمونه او پروسې تشریح شوي دي، د مالیه ورکوونکو د لا ډیر پوهاوي په موخه وویشل شو. د ګډونوالو پوښتنې د مالیاتو کارپو لخوا ځواب شوې او غوښتنې د راتلونکو اقداماتو د ترسره کولو په موخه یاداښت شوې. د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د دعا په کولو سره سیمینار پای ته ورسېده.